ستا سترګو ته په لیدو خپل ټول دردونه مې هېروم. خدای پوهېږي په دې څو کلو کې دې دا خبره څومره مېرمنو ته کړي. دا چې حسادت کوي ډېر مې خوښېږي، خو نور هم دومره هجران بس دی. په دې اړه د خپل سلطان سره خبرې کوم، ورته وایم چې موږ غواړو واده وکړو. نه کېږي، تر اوسه لا وخت دی، لږ نور هم راته وخت راکړه. نور نو باید څه ته په تمه شو اسمه. هغوی فکر کوم هغوی تا راغوښتي اسمه. زه پوه نه شوم چې ته غواړې څه وکړې. نه ما نه دي غوښتي، خو ویلی شم چې چا غوښتي دي. مور مې تر څو چې ناچاپه له یو ګاونډي سره یې مخامخ شو. ښه ګلزار ووایه څه وشول؟ نیکولای چې نن ما نیټه راغلی و د سنان کوژدن دی. ودې ویل چې نیکولای کوژدن دی؟ هو وای کوتره کې وای، کله چې سلطان مو له دې خبرې نه خبر شي څه به وایي ګلزار؟ سلطانه نه پوهېدم چې تاسو مصروفه یاست، زه وروسته راځم. هېڅ اړتیا نشته چې ته بیرته لاړه شې سنان، ښه شو چې ته دلته راغلې. ما هم ځینې خبرې چې سلطان ته کولې هغه ستا په اړه وي. ښه نو هوښیار هلته یې اورم. سلطانه دا مېرمن سنان په کومه ورځ چې له ماڼۍ نه وتله اوس پوه شوم چې چېرته تلله. سلطانه دې کوژده کړې ده او په دې اړه یې موږ ته هېڅ هم نه ویلي. ورځ مو په خیر مېرمنې. ستا هم موسی. کومه خبره ده؟ په اصل کې ښه وشوه چې مخامخ شو. باید له همدا اوس نه په ځینو مسایلو خبرې وکړو. مثلا دې ویل مثلا د کور مسله وروسته له واده د خوښېږي چېرته ژوند وکړي. ته څه وایې موسی؟ زه ولې په دې اړه له تاسو سره یعنې خبرې وایي چې دا وکړم؟ مسله ما پورې تړاو نه لري. یعنې تاسو په زحمت کېږي. راځه سنان، موږ هم ستا په اړه خبرې کولې. نیکولای ته دلته ولې راغلی؟ څه کوي؟ ما راغوښتی دی